بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله جل شانه مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته د جمعې د شپې یوه ډیره خاص او مختصره وظیفه بیانوم. د دې طاقت او د دې حیران کن اثراتو به تاسو ته هله پته ولګي چې کله تاسو دا عمل وکئ او د دې حیران کن کمالات او برکات تاسو وګورئ. دومره عظیم الشان عمل دی چې د ستاسو ژوند به بدل کی. تاسو د چا په زړه کې خپل محبت پیدا کول غواړئ، د هغې دپاره یا یو کس سمې لارې ته یعنی راه هدایت ته راوستلو دپاره، یا یو حاجت ته خو ناممکنه حاجت ته او په زړه کې یو تمنا لرئ او وایئ چې دا حاجت مې پوره شي او دا مشکل مې حل شي او دا خواهش او تمنا مې پوره شي، نو دا عظیم الشان عمل د جمعې مبارکې په شپه باندې خامخا وکئ. یو مختصر عمل دی، 10 منټه په دې باندې نه لګي، لیکن دومره حیران کن اثرات دي د دې چې تاسو په تصور کې به هم نه راځي. کامیابی به تاسو ته ضرور ملاویږي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ټالی کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، د دې عمل فواید او برکات ډیر زیات دي، د هر حاجت دپاره، د هر مقصد دپاره او په هغې کې د کامیابۍ دپاره او د پریشانو نه د نجات دپاره دا ډیر حیران کن عمل دی. عزت حاصلول غواړئ یا زما عزتمندو د چا په کرایه کور کې پاتې کیږئ او خپل کور حاصلول غواړئ چې د خپل کور مالک شئ، یا څه بل څه پریشانی ده او مشکل دی، خو دا ستا په ذهن کې هم نه راځي چې دا مسله به مې څنګه حل کیږي او ستا په سمجھ کې به هم نه راځي. لہذا محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه کوئ نو ورسره خپله مسله په خپل ذهن کې حاضره وساتئ. دا یاد ساتئ چې د هرې جمعې په شپه باندې پکار دی چې تاسو دا عمل وکئ. دا نه چې بس صرف یو شپه د جمعې په شپه باندې تا دا عمل وکړو او بیا دا عمل نشئ کولی. روزانه د هرې جمعې په شپه باندې دا تاسو خپل معمول جوړ کړئ. انشاءالله تعالی چې الله جل شانه وغواړي د یوې ورځې عمل سره چې ډېر مختصر عمل دی، لیکن الله جل شانه به د ستاسو حاجتونه پوره کړي. په ژوند کې د کوم یو حاجت ته، کوم یو تمنا او خواهش ته، الله جل شانه به ضرور درته پوره کوي. مشکلات به دې اسانیږي او پریشانی به دې ختمیږي. خو دوه خبر یاد ساتئ زما عزتمندو،
کامیابی به تاسو ته ضرور ملاویږي کله چې تاسو د 5 واړو وختو منځونو پابندي کوئ او دې سره د قرآن مجید تلاوت پابندۍ سره کوئ. دغه رنګې زما عزتمندو د غټو ګناهونو خپل ځان ساتل دي. که چېرې مونږ په غټو ګناهونو کې او موږ پابندۍ سره نه کوو په هغې کې مبتلا یو نو بیا به مونږ وظایف کوو بیا مونږ دعاګانې غواړو الله جل شانه په هغې کې هغه عمر اثرات او برکات نه اچوي څومره چې څوک مونځ کوي قرآن مجید تلاوت کوي د ګناهونو ځان ساتي الله جل شانه د هغې دعاګانې د هغې وظایفو کې ډېر زیات برکات او اثرات اچوي. نو لہذا زما عزتمندو د موس پابندي دا ډیره لازمی ده. دا یو فرض عبادت ته او د دې په باره کې به اول د قیامت پر ورځ باندې الله جل شانه تپوس کوي. لہذا د موس قضا کولو کله هم اجازت نشته. موس به خامخا جمع سره کې که بیماری کې وي او که تکلیف کې که خوشحالی کې که غم کې پریشانی کې په هر حالت کې به موس خامخا کې که په ولاړې طاقت نه وي په ناسته باندې به کې خو موږ به خامخا کې. د دې نه علاوه زما عزتمندو د غټو ګناهونو ځان ساتل کله چې یو انسان په ګناه کې مبتلا وي نو بیا وظیفه کار نه کوي او که چېرې تاسو دا وایئ چې د خپلې خوښې مطابق د زندګي تیره کما ګناه دې هم کومه دروغ دې هم ویمه او نظر دې هم غلط استعمالومه او بیا دا وی چې زما د مسائل ختم شي او زما حاجتونه دې پوره شي نو داسې ناممکنه ده. وظایف بکې خو لیکن د قبولیت درجه ورته بیا نه ملاویږي. دعاګانې به غواړي قبلیږي به نه. پکار دی چې مونږ ګناهونه پریزو او توبه طایب شو او دې سره د قرآن پاک تلاوت اهتمام وکړو عبادت شروع کو نو بیا به مسائل زمونږ حل کیږي. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې د خپل ایمان د تقویت لپاره د مضبوطیا لپاره نیکو خلکو سره کینو نیکو مجلسونو کې مونږ کینو نو په دې سره به زمونږ زړونه د ګناهونو نه اوړي او زمونږ دل او دماغ دا به نیکو طرف ته راغب کیږي. لہذا زما محترمو دا ډیر عظیم الشان عمل دی او ډیر آسان عمل دی. د جمعې په شپه باندې د ماسخوتن مونځ نه پس ضرور به ضرور تاسو دا عمل وکړئ. زما عزتمندو ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی. طریقې دا ده چې د جمعې په شپه باندې کله چې ماسخوتن مونځ دی وکړو نو د ټولو نه مخکې به 2 رکعاته صلات حاجت نفل وکړي. کله چې 2 رکعاته صلات حاجت نفل دی وکړه نو بیا په خپل ځای باندې کینی او سترګې به پټې کې د ټولو نه مخکې به 3 پیرې یعنی طاق عادت کې به درود شریف ووایي خدا ده چې درود ابراهیمی ووایي. بیا به 10 مرتبه یا زیات نه زیات زما عزتمندو 70 مرتبه که 10 مرتبه وای او که 70 مرتبه خو 70 مرتبه دا به ډیر زیات خوي نو او یا پیرې 70 مرتبه و تاسو یا قدوس یا الله یا قدوس یا الله یا قدوس یا الله دا به تاسو وای او بیا به 3 پیرې درود شریف وای او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي. الله جل شانه نه ډیر پاجزه سره ګړګړه سره د خپل مسایلو د حل کېدو لپاره دعاګانې وغواړئ. تاسو وګورئ چې کریم رب تاسو د مشکلات او پریشانې مصیبتونه غمونه څنګه ختمي او تاسو د جایز خواهشات او مقاصد کریم رب څنګه تر سره کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې مال اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.